السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه تاسو ورور حسن شاهد یو ځل بیا ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګروپ چې تاسو هم غواړئ چې په خپل فېسبوک آی ډي کې دا رقم زبردست بایو ولګوي نو په نن ویډیو کې تاسو لپاره ما یو داسې د کمال اپلیکیشن راوړی چې په دې اپلیکیشن کې بعد تاسو ته د فېسبوک دغه شان ډېر زیات مختلف بایوګانې میلاو شي او دا هر یو بایو چې کوم تاسو په خپل آی ډي کې ډېر زیات په اسانه طریقه باندې لګولای شي. نو دا اپلیکیشن به تاسو ته چې ته میلاو شي بیا به تاسو په خپل آی ډي کې دا بایوګانې لګوي څنګه دغه ټول طریقې به سټیپ بای سټیپ تاسو ته خایم. ور دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل حسن نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فېسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. نو پس تاسو به تاسو د بایو کاپی کول لپاره یو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ. د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګری چې زموږ ویډیو په فېسبوک کې ګوري نو ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاو شي او د دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. د هغه ځای نه تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کولی شئ. کله چې هم تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ بیا به څوک سمپل دا اپلیکیشن به دغه رقم اوپن کړئ. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن اوپن کوئ نو په مین سکرین باندې تاسو ته دا شان مختلف ډېر زیاتې بایوګانې به تاسو ته میلاو شي. تاسو چې کوم یو بایو هم په دې کې خوښ وي تاسو به هغه څنګه بیا کاپی کوئ آی ډي کې به څنګه لګوئ هغه به تاسو ته لګوئ. سمپل مطلب دلته زه غواړم چې دا یو بایو کاپی کوم په خپل آی ډي کې ولګوم نو به سمپل په دې باندې کلیک کوم نو تاسو تخکری دغه بایو بدل تبار زما سره راشي. تاسو په دې کې به خپل نوم هم لیکل شي مطلب تاسو غواړئ چې په دې کې خپل نوم ولیکئ یا په خپل نوم یو لفظ ولیکئ نو هغه تاسو ته په هر ځای کې لیکل شي. تاسو تخکری دغه رقم تاسو لیکل شي. کله چې هم تاسو په دې کې خپل نوم ولیکو تاسو بایو مکمل دلته ریډي کړئ بیا به تاسو کې دلته وبدي کاپی نشان باندې کلیک کړئ نو دا بایو تاسو سره کاپی شي. بیا به تاسو په خپل آی ډي کې څنګه لګوي سمپل لاړ بشي خپل آی ډي ته دا رقم بلګ لاندې لاړ شي دلته تاسو لا یو آپشن درکړل تاسو تخکاری ایډیټ پبلک ډیټیلز سمپل په دې باندې کلیک کړئ. کله چې هم تاسو په دغه باندې کلیک کړئ دلته تاسو ته بل یو آپشن به شو شي تاسو تخکاری بایو تاسو په څو کې سمپل بلته په ایډیټ باندې کلیک کړئ. کله چې تاسو په ایډیټ باندې کلیک کړئ تاسو له بل یو آپشن شو شي ایډیټ بایو تاسو بلته څو کې کوم بایو چې بده کې د مخ کې نه لګیدلی وي هغه به مکمل تاسو ختم کړئ کني وي نو بیا به څو کې دلته خالی ځای تاسو ته شو کیږي تاسو په سمپل هغه بایو دلته پیسټ کړئ کوم بایو چې تاسو هغه کې نه کاپی کړی و تاسو تخکر دغه رقم پیسټ کړئ بایو بدل تاسو سره راشي. تاسو بیا څو کې دلته به بار سمپل په سیو باندې کلیک کړئ نو دغه بایو به تاسو بای ډي کې ولګي. نو حکومت ګروپ دغه طریقه باندې تاسو کولای شئ چې په خپل ډي کې بایو لګوي. ضرور دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ دینه تاسو ډیر زیات بایوګانې چې کوم د کاپی کولای شئ خپل ملګرو ته هم سند کولای شئ او سره دغه تاسو خپل مرګرو په تصویرونو باندې کمنټ کولای هم شي. ډیر زیات زبردست دغه شن مختلف زبردست کمنټس چې کوم تاسو دینه هم جوړولای شي. تاسو تخکاری سمره زبردست کمنټ تاسو دینه جوړولای هم شي. مطلب که تاسو ته د یو چا په تصویر باندې لیکي چې بیوټیفول او سوم لولی نو دا تاسو د کمنټس په ځای باندې هم استعمالولای شي. حکومت ګرو دا د ویډیو کو تاسو ویډیو خوښ وي دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله